توره جوړه کړې په درځي دا هلک د کوم کلي دی چې ځي راځي دا هلک د کوم کلي دی چې ځي راځي پرون نه معلومېدي ګرانه چېرته تللی وي کار مې و انشاءالله خو الله ته منظور وي نو پوره یو هفته پس به زه جرمني ته بیا درځم ښه تورو جامو کې په ګډا چې را روان دی دغه هلک چې کوم دی نو بس را روان دی زغم مه کوه زغم خیال راته صحیح ده صحیح ده سلام خوراکور دی په خیر سلام علیکم مړه زور مه راکوه که نه څنګه مړه شریف دې ته خو دې ګوره مړه څلور کاله پس مې ولیدي نو څلور کاله پس توریدم نو خلک داسې په خیر کوي څنګه کوي ظاهرېږه د انګلینډ او د بر ملکونو د خلکو نه مړه په لاس په سر په خیر وکړي روښه مړه په سترګو یې لیدلي نه دي خیر دی دې خوره خوراکوره ته په دوبۍ کې په کوم ملک کې په جرمني کې بوتله داسې شي دا بېله صوبه ده روښه مړه نو خبره خو اوره چېرته ځي ته پکې هلته څه کار کوې هلته هم غلاګانې کوې څه دا تی سر کومه د خدای مسلمان هلته مې خپل کاروبار دی د موبایلو غټ دوکانونه مې دي ښه مارکیټونه مې دي ښه نو ما هم پکې ځان څه ولګو دوکانونه دي چا ته پرېښي دې خولې ته خدای ګوره مړه دلته مزدوري کولی شي تا هلته ژبه درځي هلته خو ما سره خپل شاګردان دي نو زه به خیر دی شاګرد شم که نه اوس دې هلته هر سړی کار نشي کولی په خبره پوهېږي زه به پکې خیر دی د سیموټو به وځي هلته تیار ګاډي راځي او ګاډي خالي کېږي مزدوران هلته نشته ري دا خو ما په دوکان کې د پاکستان دوه یاران مې د هغوی مې په دوکان کې کېنولي دي څوک دي یو ولی جان دی او یو سجاد دی خربوزه سجاده بس هر څنګه چې غوزان له روپۍ وګټلې روپۍ تا نو هېڅ جوړ نه شو بس الله دې نورم کامیاب کړي خوراکوره خو ما هم ځان زبوزه نو ته به هلته کې ګوره تا له ژبه درځي نو ته راته انګریزي وښیه که نه انګریزي ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی کارغره خارو تک کو خپل تیر شو دا خپله پښتو ته له سمه نه درځو نو هلته به انګریزي څه ووایې دا تی سر غلی کېنه خوراکوره پښتو زما مورنۍ ژبه ده پښتو چې د چا نه هېرېږي هغه پښتون نه دی بېله کلي ورکه نو تا له پښتو صحیح درځي ته ما ته څه په پښتو کې څه ووایې که نه ته ما ته یو غزل یاد کړې زه ته ویم که نه دا د غزلو کار نه دی هلته به مزدوري کې مزدوري مړه خوراکوره خیر دی زه به هم درسره لاړ شم که نه مړه د خدای ظالمه هلته موږ له خو دماغ خراب کړ په دې لږ وخت کې مړه روک شی را خوراکوره خبره وره په ایمان چې ته زوړ شوې خوراکور دې قژانده نه ویرې دا دې څه لوبه کوي نو زه یې خیال ساتم ځان پیکه ښه د چا د قصده خیر دی ما ته به دې د انګریزي ښودلی یاره داسې کار دی اشنا ما سره ټیم نشه زه کور ته روان یم مړه سوال درته کوم خوراکوره د انګریزي راته وښیه په ایمان چې زده کوم او زه سره ځمه یاره که ته زما عزت کې خو بېعزتي زما لګي دا زه ستا په عزت کې بېعزتي کوم خو ته پرې نه پوهېږي ښه زه روک شه مخ یم درته خوراکوره خبره وله د خدای ظالمه مړه ساده ګوله خولې لرې راوستم مړه نن مې درې مرو ده چې پاکستان ته راغلی یم او پر یو 5 منټو کې تا سره دومره تنګ شوم چې راته نشم ویلی جادینه چې په دې لاره نه او په هغه بله لاره کور ته تللو نو څونه به ښه وه خوراکوره جرمني ته تلې دومره زر دا سترګې مه بدلوه د ځان په غوښو څوک نه درنېږي ته ما ټول عمر په ځان ګڼلې نو د خدای مسلمان او زما مروري خو لږ خو د مېلمه خیال ساته که نه ښه اوس راته په کلي کې له ځانه مېلمه سازي نو بچیو اخر څلور کاله پس راغلی یم مړه نو لږ خو مې عزت کوه که نه یار نو عزت خو دې کوم خیر دی یو دوه درې توتخره کې به دې ولیم او مېلمستیا به دې وکړم زه تا له به انشاءالله د مازدیګر د مانځه نه پس په تا له ټیم در کوم انشاءالله نه خبره وره خوراکوره د انګریزي راته وښیه خیر دی که نه خوراکوره خو نه دي رانه بوتلي انګریزي راته وښیه لکه د انګریزي ته خامخا زده کې د انګریزي خامخا زده کوم او شرط به پکې دی چې په انګلیش کې به راته انګریزي ښې یا خدایه پاکه داسې پلان جم سر دی ښه دی خوشه انګریزي ته ښیم خو شل په پکې دی که نه دا یو خبره مې ګوره په کولو غوږونو واوره چې په کور کې مور پلار سره تره سره ماما سره چا سره په پښتو کې خبرې نه کوې بس ته شه انګریزي به ویمه وای د نر بچیا صرف انګریزي کې به خبرې کوې را پنجه شه دا قشانده له چا له قصده انګلیش راته وښیه انګریزي راته وښیه انګریزي راته ښیم که نه هلته غونډه انګریزي چلیږي یار ښه درې ټکي به ته ښیمه ښه چیتینی 18 شپږ ورځې ما سره دی شپږ ورځې نو چیتینی 18 ټکي به تا ته ښیم چې دا 18 ټکي ته زده کړل په شپږ ورځو کې بس ته مکمل ټوله انګریزي مې زده کړه بلکل زده کړه را پنجه شه د چا د قصده خوراکوره منم دی ویم د خدای مسلمان اوسم د دغه پنجه عدت تا نه وتې نه دی ښه نو پنجه خو باچې خوراکوره پنجه خو باچې ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دی که نه خو ویل چا راته ووایي چې غر ده
زه یې نه خوځېدو نو یقین پرې وکړه او خو بیچاره ته وایي چې د پلانکي عادت بدل شو نو یقین پرې مه کوه را پنځه بیا منم دې په ایمان ښه درې ټکي ته خیم بګرا مخکې شه وایه یس نو ویری ګوډ ویری ګوډ نو یس اره تبا کړه په کوم طرف لاړې نو انګریزي ولې الټه نیسه دا زه چې ته څه خیم دا زده که یس یس نو نو ویری ګوډ ویری ګوډ بس زده دې کړل دا درې زوته وه او درې به ته انشاءالله سبا خیم ښه ما سره دونه ټیم نشته صحیح ده قره قره ده یس نو ویری ګوډ انګلیش کو به زده کو ورته پی ساده ګله چې اسکي یس راځه بس مونږ هم نه اسکي مونږ سره به یو ځای وسکي نو کار دوکو مو دماغ غوستا کار پرېښي دي ویری ګوډ چې تعلیم ونه کړي که نه او دا انګلیش کې خبرې کوي نو والله کو خوند ورسره کړي د خدای بندګانو تعلیم به هم کړی نو دا یس او نو دې به راسره مزم کولو او پس مانه به هم پوهېدې دا لا څنګه مخلوق دی یار رای لوپره ډوډۍ خورې یس لاس دې وینځلې دي نو ما ته په انګلیش کې خبرې کوي ویری ګوډ ویری ګوډ خدای خبر سه چې بیا ورته په لار کې څوک ملاو شوي دي هلا وداجي ګوره السلام علیکم اوس تا خبر ټیک دا په موټر سایکل مو نه ویلو کنه اوس راځي نو وایي یره که د خدای مسلمانه یم زمین د مشرانو هغه متل وي په غلا باندې سړی ښه نه ښکاري خو پوره 4 کال وشو چې غلا مې نه ده کړې مړه تیار موټر سایکل او سټارټ ولاړ دی راشه ځه پې مړه زه به څه شو داجي ګوله زه درځم ها هاو زما موټر سایکل څه شو وایي زما موټر سایکل خدایه پاکه پلار له به مې زه جواب ورکړم موټر سایکل څه شو موټر سایکل خدایه پاکه موټر سایکل چا بوتلو موټر سایکل څه شو خانجي موټر سایکل چا بوتلو موټر سایکل دې ځای کې مې ودرولې اوس نشته چا بوتلی دی موټر سایکل مې چا غل پیژندلې دي نه کنه غل خو ما نه ما خو موبایل خبرې کولې خو راته ښکاري چې داسې واه لکه غل دې نه دی پیژندلی ویمه خانجي ډېر هوښیار غل پې اورېدلی دي خو خانجي داسې معلومیږي چې په دې لاره باندې تللی دی نو بیا ګورې څه ته راځئ لکه راځئ یلکه د خدای مسلمانه دا خو پولیس را روان دي یاره دا ګاډی همدلته کې پرېږدمه ورځمه په دې باندې ډېر هوښیار غل دی ها ټولې لارې راته بدلې کړي دي وای خدای پاکه ما ته چا وي چې غلا کوه زمین د KPK پولیس خو په یو قانون هم نه پرېږدي اوس به څه چل کومه یره که دغه ساده ګل ولاړ دی بس ټیک ته که نه ورږه مړه ده سره یوه ګوته کومه ساده ګله یس د خدای مسلمانه خبره وره نو ویری ګوډ څه چل دی بیختو د پښتو ته راوړو دا ته څه کې زه پښتون یم زه په یوه پوهېږم یو پېره دې راته ویلي چې په انګریزۍ کې بګړېږي د خدای مسلمان د پلار نیکه جبه څوک نه پرېږدي پښتو ته واپس راوړه زما ملګري را روان دي پولیس دي زما تپوس کوي که نه هغوی سره زما په ځای لږې خبرې وکړه په انګریزۍ کې ځوانه تا ته وایم
د دې سړي نه غلا شوې ده اتا کړې ده یس واه 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 ویم تا په خپل ځان باندې په خپل را جرم ومنو د دې خبرې نه خو به انکاري کېږي نه نو ګوره څه ته اوچتې کې ویری ګډ